ما ته پرون یو ټلیفون شو، یو تن راته کال وکړو، بس مسلې وتپوسلې، په آخر کې راته وایي مولانا صاحب زه درنه یو ذاتي مسله تپوسم، خفه کېږي په پینا. ما بالکل وتپوسه، خو ماله به جواب راکوي د سیاست او د پارټۍ نه بالاتر. ما چې سیاست او پارټۍ بازي کولې به هر حال، نو زه بیا داسې یو غریب مولا نه وم ځکه چې بیا خلک پیسې هم ورکوي که نه چې د چا سره ها میلاوی. مې دغه په ما کې نشته دی، په ما کې حق ویل دي. او د دې وجې نه ملګري ما ته وایي ته داسې خبرې کوې چې ته به د خپل ژوند رالنډ کړې. نظام ژوند نه رالنډېږي، الله چې کوم لیکلی هغه به کېږي. بهرحال مې دغه تپوس زما نه مه کوه چې ما له د سیاست او د پارټۍ نه بالاتر جواب راکړه. زه درنه تپوس دا کوم چې ما ته د جهاد صحیح مفهوم وښیه. جهاد څه ته ویلی شي؟ یو مسلمان رالګي بل مسلمان وجني، دې ته جهاد ویلی شي؟ ما ته د دې صحیح مفهوم بیان کړه، جهاد څه ته ویلی شي؟ مې دا سوال یوازې تا ونه کړو، دا زما نه ډېرو خلکو تپوسلی دی. جهاد ویلی شي د کافر سره جنگ، او چې په نیت کې دا وي چې اعلا کلمت الله، د الله کلمه به اوچتو. کو د کافر سره په ذاتي خبره باندې یا د دنیوي غرض دپاره جنګ کوي، دا هم جهاد نه دی. د کافر سره جنګېږي او نیت دې دا وي چې د الله کلمه اوچته شي، دې ته څه ویلی کېږي؟ جهاد ویلی کېږي. ما ته یې خبره دی بیا مبهمه پرېښوده که نه، بیا دې زما خبرې جواب رانه کو. زه وایم چې د مسلمان سره جنگ دا څنګه دی؟ جهاد دی او که جهاد نه دی؟ ما د هر چا خپله رای ده، د هر چا خپله فتوا ده. زه د خپل ناقص علم مطابق تا ته دا وامه چې یو مسلمان د بل مسلمان سره جنگ کوي، دا جهاد نه دی، دا جهاد نه دی. او زه مسلمان چا ته وامه چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ویلي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې لا اله الا الله ویل دی بس چرته داخليږي، جنت ته داخليږي. او څوک چې دا کلمه وایي د باندې به زه حکم د مسلمان لګومه تر څو پورې چې د یو قطعي او د یو فرضي حکم نه انکار نه دی کړی. یو سړی وایي زه مونځ نه منم، زه روژه نه منم، زه زکات نه منم، دی په دې خبره سره څه شو؟ کافر شو. چې یو نس قطعی نه انکار کوي، د یو فرضي حکم نه انکار کوي، دی په دې سره کافر کیږي. خو چې دا انکار نه دی کړی، دا انکار نه دی کړی، ها مونځ نه کوي، روژه نه نیسي، زکات نه ورکوي، خو انکار ترې نه کوي، بیا هم څه دی؟ مسلمان دی. نو څوک چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي دا مسلمان دی او د ده سره جنګ ناروا دی، د ده سره جنګ ناروا دی. دا خو د فقه مسله ده، د فقه مسله ده چې په یو انسان کې 99 علامات د کفر یو علامت پکې د مسلمان، موږ به څه حسابو؟ مسلمان. په زور به خلک نه کافر کو، په زور به خلک نه کافر کو. اوس موږ د چا د زړه نه څه خبر یو چې دا کلمه وایي د زړه نه وایي که صرف په خوله باندې وایي؟ د دې وجې نه بلوز ما تاسو ته درس کې وي که نه، عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی د الله پیغمبره مونږ په دې کافرو پسې ګرځو او جهاد ورسره کوو، زمونږ سره چې دا منافقین موجود دي نو د دوی سره ولې جهاد نه کوو؟ دا هم کافر دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل نه عمر دوی سره جهاد نشو کولی. ولې؟ په خوله باندې کلمه وي او سبب خلک وي چې ان محمدا یقتل اصحابه، محمد علیه السلام خو په خپلو ملګرو شروع کړه او خپل ملګري وجني. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی په ذریعه سره معلومه وه چې دا منافق دی او دا منافق دی او دا منافق دی، بیا هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په تورو جهاد نه دی کړی. ما ته د چا د منافقت علم شته؟ نشته. چې کله هغه په ژبه کلمه وایي ما ته به څه وایو؟ دا مسلمان دی، مسلمان دی، موږ به په حکم د مسلمانۍ لګو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معلوم و چې دا منافق دی، خو چې په ژبه کلمه ویلي نو جهاد یې ورسره نه دی کړی. مې زما ناقص علم دا دی، ناقص علم چې کلمه وایي زه به ورته مسلمان وامه. د دې وجې نه خو یو صحابي و په یو غزا کې، غزا له تلي و په لاره کې یو شپنکی و مخې له راغی. چې مخې له راغی دوی پې ګزار کو، حمله یې پې کوله، هغه وی لا اله الا الله کلمه وویله. صحابي پې ګزار وکړو، وی وجې ځکه ښکاره علامات داسې چې دا د یارې نه کلمه وویله. لکه ته به یو کافر حمله کوي او هغه ډایرکټ درته وایي لا اله الا الله، نو تا ته پته چې دا دی ځان بچ کوي، نور دی کافر. هغه پې هم ګزار وکړو، وی وجې دا د یارې نه کلمه وویله
چې کله صحابه واپس رااله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا واقعه بیان کړه. نبی علیه السلام دا صحابي وغوښتو وی تا دی ولي وجه اذا الله پیغمبر هغه خو د یری نه کلمه ویله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل هل لا شققت قلبه دا زړه دی ولولي نشلو چې تا ته پته لګېدلې وي ته دا غزه زړه نه خبرې چې دا یری نه ویله کو د زړه نه ویله تا ول زړه شلو ولې یاري نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته سخت رټنه وکړه چې کله هغه کلمه ویله نو تا ته دا حق نه و چې تا هغه وجلې وي. نو مې زه دا واما چې کله یو انسان کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله وایي نو د سره جهاد نشته دا مسلمان دی. دا زما ناقص علم ماته دا وي باقي د هر کس ځان له خپله فتوا ده خپله رایي ده. ماته ډېر مولان خو دا فتوی ورکوي چې دا پلان کې کافر دی او دا مرتد دی. مې د مولانو خو بس څه ووایو نو ټیک شو د هغې خو زه نه یم ذمه وه دا ورانه خو بیا هم د دغې ځای نه ده که نه. اکثر مولان فتوی ورکوي د کفرو. تاسو به لیدلي په دې نیټ باندې د مناظرې تاسو ګورئ که نه په جومات کې په منبر کې به دننه ناستې مولانو مناظره به جوړ کړي به وایي ته کافر وي بل وایي ته کافر یو وایي ته کافر وي بل وایي ته کافر حتی در دې چې پاسې په جومات کې به پرزول ورشي پرزول ورشي کلمه به وایي مونځ به کوي زکات به ورکوي سم دم مسلمان به وي او دی به پته لګي ته کافر وایي نو ولې کافري ته وایي چې مړي اوري ولې کافري ته وایي چې مړي نه اوري ولې کافري ځکه ته په مانځه کې لاسونه اوچتای ولې کافري ځکه ته په مانځه کې لاسونه نه اوچتای. دا خبرې دي دا خبرې دي بدی باندې یو طرف کافر او بل طرف مسلمان یو طرف کافر او بل طرف مسلمان. مې دا خو دا هغې فتوا ته چې وګورې خو بیا ځان له خبره ده خو زما فتوا دا د نظام چې کلمه وایي مسلمان دی. یقین په الله وکړه چې ما ورته خبره وکړه هغه په ډرک په ټلیفون کې ماته جړه دی ما ورته په جواب کې بیا وي مې داسې مسلې به هر حال تپوس نه پکار خو چې تا تپوس وکړو زه به جواب در کومه ځکه چې داسې خلک شته چې کېدای شي زما د خبره ته په دې باندې ژوند زما را لنډ کړي خو چې تا تپوس کړی زه به جواب در کوم تا تپوس کړی زه به جواب در کومه. ما ته قسم په الله چې خبره داسې جوړه شوه نو زموږ په ملکونو کې امن دی. زه دا نه وایم چې دا زه یو خاص خلک یادوم زما په پاکستان کې که څوک په مسلمان ډس کوي نظام دا جهاد نه دی دا څنګه جهاد دی یاره هغې طرف ته هغه هم وایي نری تکبیر الله اکبر د دې طرفه دا هم وایي نری تکبیر الله اکبر کو په افغانستان کې دی هغې طرف ته هغه هم وایي نری تکبیر الله اکبر د دې طرفه دی هم وایي نری تکبیر الله اکبر دا څه کومه معامله جوړه ده. د دې وجې خو نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي وي آخر زمانه به داسې راشي چې القاتل والمقتول کلاهما فی النار قاتل او مقتول دواړه به ورته ځي دواړه به ورته ځي چې څوک مرګ کوي دی به هم دوزخ ته روان څوک چې مري هغه به هم څه دي هغه به هم جهنم ته روان دا ولې قاتل خو جهنم ته ځکه ځي چې د مسلمان ووجې نو دا کوم چې مړ شو نو دی به ولې جهنم ته ځي نو نبي علیه السلام به فرمایلي وي دم اراده کړې وه د قتل که نه دی چې دا مړ شو دم اراده کړې وه د مسلمان د قتل. نن دنیا کې د کافر سره جهاد لږ دی او د مسلمان سره جهاد زیات دی. تاسو وګورئ هر ځای کې مسلمان مل جنګېږي مسلمان د مسلمان سره اړم دی مسلمان د مسلمان سره اړم دی د دې وجې نه هغه تماشه کوي زمونږ او موږ په یو بل رانښتي او هغوی خایب دي. هر یو فرقه رالګي په بل باندې کفر فتوا لګوي دا کافر دی صرف کافر دا سره چې هغه مسلمان ته مسلمان وي مسلمان یو بل ته مسلمان نه وي صرف کافر مونږ ته مسلمان وي. ما چې کله دوره دې سوال ته یو عالم راغلی یو خبره وکړه زما ډېره زیاته خوښه شوه هغه وایي د خدای دپاره دا وړې وړې مسلې شاته کېدی کومه مین خبره چې ده د الله کلمه اوچتول په دنیا کې او د دې تبلیغ کول دا شروع کوي. کافر زمونږ د اسلام د سره نه مني او مونږ وایو نه دی پکې دا چل کوي دی پکې دا چل کوي دی کافر دی دی کافر دی. د دې داسې مثال دی یو ونه ده زم دا توت دی او ته وایې بکاڼه ده زما ستا په دې باندې جنګ دی او درېمګړی راشي هغه وایي دا راسره ونه ده نه زم ونه ده خو توت دی او دا بل هم وایي دا ونه ده خو بکاڼه ده او درېمګړی راغی وایي دا راسره ونه نه ده نو مونږ به څه کوو دا درېمګړی به لومبې مطمئن کوو که نه چې ونه خو ده ونه ده خو جنګ زمونږ په دې دی چې څوک وایي توت ده څوک بکاڼه ده کافر وایي دا اسلام د سره اسلام ده دا سره دین نه دی نو په کار دا چې مونږ کافر مطمئن کوو مونږ هغه پرېښی دی دې کې اړم شوي یو چې نه ته وایي دا دا دی او دا دا دی څوک چې زما اسلام د سره مني نو اول خو هغه مطمئن که که نه څوک چې د ونې ته د سره ونه وایي نه هغه هم به مطمئن که دا وروستۍ خبرې چې بکاڼه ده کو توت دی
مې بالکل واقعیتا خبره داسې ده موږ هغه اصل خبره پرېښه په خپلو کې اړم شوي په یو بل باندې موږ راایښې حالانکې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی وی کو چرته د یو مسلمان په مرګ کې د یو بیګناه مسلمان په مرګ کې د واړو اسمانونو فرشتي او د ځمکې تمام انسانان او فریان دا د یو مسلمان په مرګ کې راجمع شي بیګناه هغه قتل کی الله تبارک وتعالی به دا ټول جهنم ته اچوي حدیث مبارک دی کو چرته د یو مسلمان بیګناه قتل کی د وو اسمانونو فرشتي او د تمام ځمکو انسانان او فریان دا یو ځل شو دا یو انسان بیګناه قتل کو الله به دا ټول جهنم ته ورواچي د یو مسلمان قتل دومره لوی ګناه مونږ په کلی کې وګورو بس څه چل ما سره په پوله باندې خبره وانه بس قتل مې کونو بس ما ته کنځل وکړو قتل مې کونو دا سوچ وکړه دا سوچو چې زه دا مسلمان قتلوم زه خپل ټکانه کم ځای تیاروم چا چې یو مسلمان قصدن او عمدن بیګناه قتل کو د دې ټکانه اور د جهنم دی اور د جهنم دی به جهنم ته ځي د مسلمان قتل دومره لوی ګناه ده